تقریبا 2.5 کاله کېږي چې زه په یو سیستم باندې کار کوم په افغانستان کې. هغه سیستم به دا سیستم وي چې موږ به په داخل افغانستان کې وکولی شو په ټکنالوژي طریقه باندې تقریبا د میاشتې 50 میلیون نه تر 200 میلیون افغانۍ پورې امکانات برابر کو. او که چیرته دا کار ونشي نو هر سړی کولی شي چې ما د ګریوان نه ونیسي چې څنګه تا دومره مصرف کو، دومره وخت مصرف کو او انرژي دې مصرف کړه او خلک دې په عذاب کړل او دا سیستم جوړ نشو. یعنی زه خلکو ته چالنج ورکوم، خو متاسفانه په هر یو دروازه کې یو دیوال موږ ته جوړ شوی دی چې تر څو مخکې لاړ نشو. او دا لازم نه دی دا دیوالونه قصدي وي، بلکې زموږ د افغانستان کې دغه سیستمونه په همدې ډول جوړ دي چې یو نوې نظریه پکې تقریبا ډیره سخته ده چې ته پکې مخکې لاړ شي. په تیر نظام خپل مشکلات درلودل چې زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکړم، زه غواړم په حل لارې باندې خبرې وکړم. او اوسني نظام خپل مشکلات لري چې هغه هم په مشکلاتو نه غواړم خبرې وکړم بلکې په حل لارې خبرې کوم. زمونږ په افغانستان کې عمده مشکل متاسفانه د ټولو ارګانونو خپل منځو کې همغږي نه ده. دا نن چې یو کس د مکتب نه فارغېږي، شهادتنامه راوړي، په کابل کې وظیفه اخلي، دا بیرته لیږي په خپل ولسوالۍ ته د تاییدي راوړه. زه به تاسو مثال نور هم درکم. موږ چې کله خپل د بانک سټیټمنټ راواخلو کوم ارګان ته وړاندې کوو، دا زموږ بانک سټیټمنټ دی، وایي د تاییدي راوړه. حبیبي که زه بانک سټیټمنټ جعلي جوړولی شم خو تاییدي هم جوړولی شم. که موږ د خپل ارګانونو یا کوم شرکت دی یا کوم بل دی هغه جوازنامه بل چاته وړاندې کوو، دا زموږ نهاد دی، دا زموږ بنیاد دی، جد دی، جواز دی، وزارت عدلیې راکړی دی، ټاپه دی نمبر، هغه ارګان وایي تاییدي راوړه. هغوی بیرته بیا مکتوب لیږي وزارت عدلیې ته، وزارت عدلیې بیا مکتوب لیږي تاییدي یې. په دې جریان کله مکتوبونه ورک شي چې کله هغوی ته رسیږي رئیس یا خواښې مړه شوي یا د زوی واده یا حج ته تللی یا یو ځای کې په مرکه کې ناست وي یا په جرګو کې، نو د هر یو تاییدي باندې میاشتې میاشتې وخت ضایع کېږي. راځئ د همدې پرتله وکړو په نورو دنیا سره، که هغه اروپا ده، که سنګاپور ده، که مالیزیا ده او که انګلستان دی. یو شرکت جوړول دلته 40 ساعتو کې کېږي او د هغه هر یو کار بیا څوک تا نه کوم ځای نه تاییدي نه غواړي. د بانک سټیټمنټ تاییدي نشته دی، د شرکت تاییدي نشته دی. موږ باید په خلکو باندې اعتبار وکړو، ځکه فیصدي د دروغو کیدای شي 1% هم نه وي د 9.9 9.9% خلک واقعا غواړي چې یو تجارت وکړي، یو خیر کار وکړي، یو نوې نظریه تطبیق کړي، لیکن د دوی ټول وخت تاییدي تباه کړی دی. که تاییدیان نه بیا ته خلاص هم شي، بیا چې ته یو وزارت یو موضوع وړاندې کوې، هغه وایي ته محمود وزارت نه پوښتنه وکړم چې د هغه کار څه شی دی. یعنی دا مشکل صرف دې نظام کې نه، دا مشکل تیر نظام نه و او دا یو مشکل دی، موږ باید حل کو، سیستماتیک ډول باندې باید حل کو. موږ غواړو چې د USSD په ډول باندې یو کمپلیټ یو مکمل نوی میکانیزم جوړ کو او د باندې زما 2.5 کاله به مصرف شول او اقسم بالله چې داسې هفته نشته دی چې زه یو نه یو کارمند د کابس نه موظف کوم چې هله دې وزارت ته ورشه، هله دې ریاست ته ورشه، د پوښتنه وکړه. او دا کوم خلک چې ناست دي هغوی ته هیڅ مشکل نشي دا وخت نور هم ضایع کړي. که 2.5 کالو کې ګورو چې هره میاشت موږ 50 میلیون افغانۍ درلودلې، ضرب یې که 50 میلیون د 1200 میاشتو 40 میاشتو سره ضرب که. یو نظام یو ملک په دې طریقه باندې مخ ته نه ځي. که یو ملک غواړي مخ ته لاړ شي، هغه باید جدا ډول سره په خپل افیشنسي او پروډکټیویټي باندې کار وکړي. هدف که ستا دا وي چې زه لغمان نه بغلان ته لاړ شم، ما ته هیڅ مهمه نه ده چې تا تکلیف زحمت وي ته په پښو تللی، نه، ما ته مهمه دا ده چې ته څونه زر هلته تللی یې او په څونه کم مصرف تللی، په کم امکاناتو تللی یې. لیکن موږ څه شی کوو نن په افغانستان کې متاسفانه د ډیر احتیاط د وجې نه موږ نه کارونه پاتې دي، د ډیر دقت د وجې نه موږ نه کارونه پاتې دي او خلک ستړي شي کارونه پرېږدي. ګورئ دلته پوره کتاب لیکل شوی چې ډیر احتیاط ډیر کار خرابوي، ډیر مشهوري ډیر کار خرابوي.
یو سیستم باید جوړ شي چې کله سړي سره دا جواز وو وزارت عدلیه وزارت مالیه چې هر یو وزارت مربوطه هغه ورکړو لازم نه دی چې سبا ته یو بل کار کې باید د ټولو وزارتونو نظر راټولې کړي ضرورت څه دی کوم ځای کې مشکل راغی بیا کولی شو سره مخکې لاړ شي موږ کولی شو شرکت جوړول ټول اتوماتیک کولی شو ټول کمپیوټرایز کو ما ته جالبه ده چې کله تذکیره اخلي ته باید بایومټریک ورکې چې کله ته شرکت جوړې بیا به بایومټریک ورکې ته ول نشي کولی چې یو API جوړ کړي تذکیري بایومټریک استفاده کړي بیا ته کله بنیاد مخکې وړي بیا بایومټریک ورکا یعنی لازم څه دی چې یو انسان نه همغه بایومټریک همغه DNA همغه نور کوم شیان چې لازم ضرورت دي تا ته هغه ټول ته مخکې نه لري ولې ډیټابیس یو بل سره خبرې ونه کړي چې همغه انسان ته بار بار راوغواړه بار بار راوغواړه د دې معنا څه ده یعنی هدف باید زمونږ د هر کار دپاره د هر میکانیزم جوړولو لپاره دا وي چې څنګه خلکو ته کار اسانه کړو څنګه خلکو ته سهولتونه وړاندې کړو چې خلک کار وکړي په کم وخت کې په کمو امکاناتو په کمو پیسو باندې دا باید هدف نه وي چې څنګه موږ د خلکو ژوند سخته کړو یو متعلم چې یو ځای کې درس وایي 2000 زویونو ته ایډیانې باید واخلي د 2000 خلکو باید نظریات واخلي ولې موږ نشو کولی ټول ولایتونه خودکفا کړو چې هغوی کوم فیصلې کوي هغه فیصلې صحیح دي ولې باید هر څه موږ بیا د وزارتونو پسې وتړو سبحان الله یعنی ما ته جالبه ده زه وزارت تحصیلات عالی کې ناسم پخوا وخت کې یو کم ارګان هغوی ته سافټویر جوړ کړی دی هغه سافټویر هم ورډپریس جوړ شوی دی په $1,000,000 مصرف کړي پې چې هغه سافټویر اوس بیخي شته دی نه انشاءالله زما کوشش دا دی الحمدلله وزارت عدلیې سره خبر روانې دي چې څنګه یو مکمل کمپیوټر سیسټم د نهادونو ته جوړ کړو چې په کوم ځای کې وضاحت ډېر زیات وي خلک پوه شي چې هر یو نهاد کوي څه شی همچنان وزارت تحصیلات عالی سره چې یو ډیجیټل لایبرري جوړه کړو یو LMS جوړ کړو نو انشاءالله که نور کوم وزارتونه هم وي په ډیجیټلایزیشن باندې په سیسټمونو جوړولو باندې ډېر کم پیسې مصرفېږي که پوره LMS او پوره په دې ټول سیسټم کې $500 مصرف نشي یو دولت ته دا سیسټمونه صحیح نه دي نو زما ټول نهادونه دا خواهش دی د ټولو وزیرانو نه ټولو رئیسانو نه ټول ولایتونو دا خواهش دی چې لطفا خلکو ته ژوند اسانه کوي او اعتبار پې وکوئ موږ عوامو سره په جنګ کې نه یو اعتبار پې وکوئ دا کوم کار چې دا کوي دوی په خیر باندې کوي او ښه مخکې روان دي صحیح دی زه نه یم چې قانوني کوم نظریات چې ضرورت دي هغه باید واصل شي خصوصا تخنیکي بخش کې لیکن بعضې وخت کې زموږ کارونه چې بعضې وي وایي سره میاشت نظر واخلو هغوی څه وایي یو مکتوب سره میاشت ته ولیکه سره میاشت ولیکئ دا نظر موږ پورې اړه نه لري هله تاسو پلانکي ته مکتوب ولیکئ کارونه پکې ضایع شي نو تاسو متوجه شئ چې 50 میلیون عادي مصرف راواخلو نو موږ په 4 میاشتو کې څونه پیسې ضایع کړي بلین افغانۍ له لاسه ورکړي دي ځکه چې موږ ټول تاییدي پسې ګرځو نو زما دې ویډیو کې چې زه کوم خبرې کومه دا هدف دا دی چې موږ باید مشکل وګورو او حل کړو او دا مشکل څنګه حلیږي اول تاییدیان نه تیر شو دویم بایومټریک هر یو ډیټا چې یو ځای اخیستل کیږي باید ټول یو بل سره خبرې وکړي APIs باندې او ډیټابیس سره شریک شي لازم نه وي چې همغه ډیټا بار بار تقسیم شي همغه ډیټا بار بار واخیستل شي دریم ولایتونه کې چې کوم ضرورتونه دي پرېږدئ چې والیان دغه مربوطه ریاستونه هغه اجازه ولري چې هغه خلکو ته کارونه وکړي بغیر د نه چې وزارت نه باید یو نظریه واخیستل شي بیرته وزارت ته مکتوب راشي دې ځینې تاییدي واخیستل شي په ده باندې ډیر خلکو وخت ضایع کیږي د افغانستان خلک غریب دي دا کراګان نشي ورکولی په کابل کې هوټلو کې نشي پاتې کېدلی په ولایتو کې هوټلو کې نشي پاتلی پرېږدئ چې هر یو ولسوالۍ هر یو ولایت او هر یو وزارت خودکفا وي خلکو ته کار اسانه کوي او زه دا وایم ما واقعا چې رښتیا ورته ووایم ما ډېر وخت پورې خپل ځان ما ویل زه خیر دی لیکن نن نه پس زه چې هر مشکل ګورم په هر ځای کې زه پرې خبرې کوم تر څو پورې دا مشکلات حل شي او حکمت دام نه دی چې په یو چیز باندې غلط دی ته پې چپ پاتې شي نه څه چې د وس کېږي هغه باید ته وکړي نو انشاءالله زه چې کله دا دوه سیسټمونه نه خلاص شو چې یو ډیجیټل لایبرري د افغانستان دپاره ده او بل د وزارت دپاره سیسټم جوړول دي موږ قمر بنسټ به یو خاص بودیجه ورکوي نهادونو ته او هغه دولتي ارګانونو ته چې هغوی عامل منفع دي چې خلکو سره ډېره رابطه لري تر څو پورې دغه سیسټمونه ډیجیټلایز شي او خلکو ته غټ خدمت وشي امید لرم چې دغه ویډیو کې تاسو کوم یو معینان پیژنئ وزیران پیژنئ په واتساپ کې ورته ولېږئ تر څو پرې هغوی کولی شي دې سیسټمونو باندې کار وکړي جزاک الله خیره